وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سوالات جوابات دا يوصل شپږم نمبر نشسته دا الله په توفیق سره چې په دې کې موږ درونو او د خویندو د پوښتنو او د سوالاتو جوابات کوو بتوفیق الله. اولنی سوال په دې نشست کې هغه دا دی، یو ورور تپوس کړی دی، وایي څنګه چې د زنانه دپاره په نکاح کې ولی لازم دی او د ولی اجازت، نو دغه شان د نارینه دپاره هم لازم دی؟ الجواب، دا خبره صحیح ده بالکل چې د زنانه دپاره ولی دا لازم دی او د ولی اجازت چې مشر یې سرپرست دی د هغې به ځان له ترتیب دی، خو سرپرست او ولی د دې اجازت او په دې نکاح کې دی لازم دی. حدیث کې درځي، امام ترمذی رحمه الله راوړی، امام ابو داود هم راوړی، امام ابن ماجه هم راوړی. عائشه رضی الله عنها وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې هر هغه زنانه نکحت بلا ولی چې هغه نکاح وکړي بغیر د ولی نه، فنکاحها باطل باطل باطل، نو د هغې نکاح باطله ده باطله ده او باطله ده. د نارینه دپاره ولی لازم نه دی چې کوم ټیم کې نکاح تړلی کېږي د به ولی او د هغه به اجازت دې ته پکې ضرورت نشتی. دا خبره صرف د زنانه دپاره لازم ده، نارینه دپاره ولی دا شرط نه دی. یو سړی دی او نکاح تړي، په خپله یې تړي، ورته ناست دی او دی پرې راضي دی، هېڅ خبره نه، بس دا صحیح ده، ولی پکې شرط نه دی. یو حال کې کیدی شي چې یو سړی کم عقله وي، عربۍ کې ورته معتوه ویلی کېږي، یا لیونی، نو دې ټیم کې اوس ولي ته ضرورت دی، په ده باندې ولایت تشتي، سرپرستي پېشتي، ځکه چې د خپل عقل هغه پوره نه دی. دا استثنایی حالات دي، خو د دې نه علاوه نارینه ته په نکاح کې ولی ته ضرورت نشتی. او دا خبره د زنانو دپاره ده چې ولی به پکې وي د ولی اجازت. د هغې وجه دا ده چې شریعت حفاظت کړی د زنانو، لکه بعض بیدینه او د لیبرل طبقې والا د علمانیان، دوی دا اعتراضات کوي دلته زنانو باندې دا زیاتېده او دا زیاتېده او دا، اوس که دلته دا خبره وکړي چې زنانه ولې بغیر ولي نه نکاح نشي کولی، نو جواب دا دی چې دې کې د زنانه حفاظت دی. دا خو د زنانه خیال ساتلی شوی دی، داسې نه څوک یې په خبرو کې راولي او ژوند وله تباه کړي، داسې نه یو نشهیز، یو فحاش، یو زیناکار پې واوړي. او د زنانه عقل خو دومره نه څومره چې نارینه دی، نو د ولی اجازت ته پکې ضرورت دی. یو زنانه په هلک باندې راضي دی چې ده سره زه نکاح کوم، د پلار رضا پکار ده، ولې یې پلار رضا پکار ده؟ دا زنانه د دې هلک نه بس یعنې ظاهري حالات یې لیدلي دی او راضي ده، خو پلار، تره، رور، هر قسمه ولی چې هغه د دې هلک پوره معلومات کولی شي،
هغه ته د ده پوره پته ده کردار بهر دی څنګه دی څنګه نه دی دا خو دنه جنۍ ته پته نه لګي اوس یو هلک راشي او جنۍ ته وایي چې دا ګل والا دا زه تا سره ډېره مینه کوم جي او په تا ځان وژنم هغه وایي زما خوښ دی ډایرک وایي زما خوښ دی داسې خو نه ده چې تا د یو هلک ګل درکو یو بس دی یو رښتینی دی او د یو کردار برابر دی او دی دیندار دی او دی ښه سړی دی نه سړي ته ولي ته ضرورت دی ځکه چې ولي هغه په دې ښه پوهېږي چې دا هلک چې کوم راغلی دی د ده څه کردار دی دیندارۍ کې څنګه دی په خوی کې څنګه دی په اخلاقو کې څنګه دی که تاسو خیال کړئ ګوره زنانو دا زړه ډېر نرم وي لکه اوس که یو سړي له حکومت سزا ورکوي قاضي پې سزا وښیي جوړه او دا سړی د دې سزا څه دی حقدار دی دا نارینه چې کله سزا ورته میلاویږي او زنانه ولیدو دا زنانه ورته جاړي د سترګو نه اوښکې روانې شوې هلئ غریب یې ووهو ولا غریب له سزا ورکړه زړه یې نرم دی خو نارینه دې ته ګوري وایي نه دی د دې حقدار دی دا د سزا ده نو زنانه زړه نرم دی دا دوکه کېږي زر دا په خبرو کې زر راځي او څومره داسې شوي دي ځه بې شماره قصې شوي دي چې دا لږ چې وي په دې جنۍ ځان وژني وایي ځان پې وژني او چې نکاح شوې ده بیا مکه هلک چې کوم ظلمونه یې دې جنۍ سره کړي دي نو د هغې بیا تپوس بیا مه کوه او داسې یوه قصه نه ده داسې ډېر شوي دي دا هلک وي په دې جنۍ سم مین دی څنګه مین دی چېرته یعنی د دې مینې او عشق دا قصې خو ده کوي چې د سجي کې لیدلي یو څه بس طریقه رابطه جوړه شوې یو بل لیدلي نه دي د یو بل خاندان نه پېژني صرف رابطه دوو کې دی هغې ته وایي که ته ما سره د واده ونه کړو نو زه به مړ شم او جنۍ ده ته وایي که تا زه واده نه کړم نو زه به مړه شم پس ملاقات دوو کې څنګه تاسو دومره جوړ تعلقات ته ورسېدئ چې د یو بل نه بغیر مړه کېږئ دا داسې قصې دي جوړې کړي دي نو شریعت چې کوم کار کوي هغه د حکمت نه صحیح ډکې زار شو قربان شو د دې ښایسته دین نه دې کې د زنانه حفاظت دی د ظلم نه دی زنانه سره دا حفاظت دی د هغې چې داسې نه چېرته د شرمخانو په لاس ورنه شي داسې نه د ظالمانو په لاس ورشي نو بیا به دې سره ظلم کېږي او څوک به څه ویلی ورته نه شي نو ځکه دا شرط د زنانه دپاره دی نارینه دپاره نه دی والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې بعض خلک یو حدیث بیانوي چې د عالم خوب د جاهل د عبادت نه غوره دی دا حدیث شتي الجواب دا یو خبره د مشهوره شوې د نوم العالم خیر من عبادة الجاهل د عالم خوب د جاهل د عبادت نه غوره دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث نه دی دا د صحابي قول نه دی دا د تابعي قول نه دی بلکې د حدیثونو چې څومره کتابونه دي معتبر د اهل سنت والجماعت سره چې هغه مشهور کتابونه دي پای کې دا روایت نه میلاویږي ها د شیعګانو په بعض کتابونو کې دا روایت شته د شیعګانو په بعض کتابونو کې دا روایت شته او ما نه چې کله دا تپوس شو نو ما په دې پسې څه نه څه لټون وکړو او دا روایت د شیعګانو سره میلاویږي بل ځای کې نشته او د هغوی چې کوم سند دی هغه هم داسې دی چې حماد او انس ابن محمد د ده پلار محمد دوی دا روایت بیانوي د جعفر نه جعفر چې مشهور امام دی وی حماد او د انس د پلار محمد دوی دا روایت بیانوي د جعفر نه بیا د هغه نه بره بوځي جعفر د خپل پلار نه د هغه د نیکه نه د علي بن ابي طالب نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي ته ویلو چې یا علي ای علي نوم العالم خیر من عبادة العابد علي دا خبره یاده که د عالم خوب دا د جاهل او د عام سړي د عبادت نه غوره
د شیعګانو یو کتاب د بحار الانوار او داسې نور دوه درې کتابونه په کې دا روایت شته خو دا دروغ دي وجه دا ده چې حماد ابن عمرو او محمد چې پلار د انس دی دا دواړه مجهول راویان دي دوی هېڅ پته نه لګي د جعفر نه دوی دا روایت څنګه راوړو دا په دوی باندې جرح کېږي په دې دواړو باندې د شیعګانو په کتاب کې هم د دې تذکره نشته د شیعګانو کتاب کوم کې چې اسانید دي په هغې کې هم دا نشته چې د جعفر نه دې دواړو چې د روایت ذکر کړي دي بلکې بعضو محققین و علماو په شیعګانو کې هم دې روایت ته ویلي وي دا دروغ دي ځکه چې دې دواړو ملاقات نه دی شوی د جعفر سره بلکې دا دواړه دي څوک د دې هم پته نه لګي نو څنګه دوی د امام جعفر نه د روایت را نقل کوي امام جعفر بیا پلار د هغه بیا نیکه د هغه او علي بن ابي طالب دا خو صحیح سند دی خو د جعفر نه لاندې کسان دوی څه پته لګي دا څوک دي نو دا روایت بې سنده دی هېڅ سند یې نشته نه سر شته او نه یې خپې شته او سبحان الله یو فایده درته ذکر کوم د شیعګانو په سوونو حدیثونه چې د هغوی په کتابونو کې دي د امام جعفر نه په دې سند سره نقل دي په دې سند سره نقل دي نو حیران بشي ته چې په سوونو حدیثونه ستاسو وایي په دې سند سره دي نو چې نورو به صحاب ځکه د شیعګانو په کتابونو کې اکثر منګړت او دروغ او خزعبلات او خرافات د دین د شیعګانو مذهب او کتابونه د ډک پراته دي او هېڅ رئیس هم نشته وایي دا قرآن چې کوم دی دا موږ سره چې دی دوی بعضو مولیانو دا خبره لیکلې وایي دا هغه قرآن نه دی کوم چې الله نازل کړی دا تحریف شوده دی والعیاذ بالله ولې وایي کوم قرآن چې وایي الله نازل کړی و په هغې کې وایي دا خبره واضحه وه چې د پیغمبر نه بعد به خلیفه څوکي ابا علي رضی الله عنه نو وایي دې سنیان دا چلو کو چې هغه قرآن یې بسې پوره بدل کو ښه و دا قرآن خو دوی ونه منو حدیثونه کوم چې موږ سره دي الحمدلله په لکاو حدیثونه صحیح سند ولا دا دوی نه مني ښه صحابه کرام والعیاذ بالله وایي په دې کې اکثر چې دغه مرتد شوي دي والعیاذ بالله سوال دا دی تا د خپل دین د کوم ځای نه اخیستی دی دا د دې شیعه رافضي نه سوال دی قرآن ته نه مني حدیثونه ته نه مني صحابه کرام والعیاذ بالله ته اکثرو ته مرتد وې نو تا ته د دین د کوم ځای راورسېد چې په دې کې د راګیر کو د سره بله لار نه وي صحیح شوه که نه خو ستا ته د دین کوم ځای راورسېد وایي موږ سره چې په لکاو حدیثونه دي نو تا ته دا په لکاو د کوم ځای راورسېدو آیا صرف اهل بیت تا ته د لکاو حدیثونه بیان کړي دي دا خو د نه منلو خبره ده چې صرف علي بن ابي طالب او حسن او حسین او یو څو کسانو په لکاو حدیثونه د پیغمبر نه رانقل کړي او صرف تاسو ته در ورسېدو دا هم د نه منلو خبره نو دا یو فایده یاده کوي ځان سره چې د دوی مذهب د دوی عقیده د دوی دین دا په دروغو باندې جوړ دی او قصې ټولې دروغ دي اوس ګوره محرم را روان دی د دوی تجارت به سټارټ شي دې ټول کال کې دوی د یوې ورځې ته ناستي د عاشورا دې ورځې ته او بیا دې میاشتې محرم دې میاشته په دې کې چې دوی څومره تجارت کېږي نو بیا پسې د چا تجارت شروع کېږي په دې پسې بیا کومه بیا د بریلیانو میاشت دی دغه په کال کې دوی یو موسم دوه راټینګ کړی خو د ظالم زامن چې په دې یو موسم کې څومره مال د خلکو نه ویي او څومره کار به کوي نو بیا یې ضرورت نه ایسته دا قصې چې بیانوي د روافظو په دې منبرانو چې ناست او د شیعګانو په دې منبرانو باندې دوی چې کومې قصې کوي حسین سره دا وشو په جړا شي او بیا داسې وشو بیا دا او سر یې وله په غشي کې ورننویستی او د هغه د ښځو سره زیناګانې وکړې او دا قصې بیان د اوبو ګوټې وله ورنکړو ټول ورته ژاړي او دی دا سر ډکوي دی به صرف په دې ورځ یې بس نوره ورځ ګیره او بریتې نشته خریلی ګرځي ښه پان خوري چرس څکي افیم څکي سګرټ څکي ډانسونه کوي سندرې وایي ډمتوب کوي فحاشي کوي هر څه کوي خو دې ورځې له به توره جوړه اچوي او بیا په منبر باندې کیني
او بیا په صحابه کرامو پسې خبرې کوي بیا په هغوی بهتان ولګوي بیا دا بله میاشت بیا د بریلیانو ده نه بریلیان بیا راوځي وروره هر ځای کې شین رنګ او شین رنګ او شین پټکی بس دوی ته دقه د پیغمبر چې وي د پیدایش ورځ د خوشحالۍ ورځ ده تا باندې دغه ورځ د خوشحالۍ ده موږ به نو هر ورځ د خوشحالۍ ده موږ خو هر ورځ په دې خوشحاله وي چې دغه پیغمبر الله موږ ته رالیږلی هر ورځ په خوشحاله او ځکه د دې اهل بدعو او د دې غلطو عقیدو والا او غلط منهجو والا کائنا من کان هر څوک چې دي د دوی دې مخونو ته وګوره دوی په دې مخونو کې نور نه وي دې مخ نه په طریقه الله چې چاله بصیرت ورکړی که دا دې باندې د عام ملګري نه پوهېږي دا خبره مې یاده کېږي چې تاسو فیصلې شروع کړي عام ملګري په دې نه پوهېږي الله چې چاله بصیرت ورکړی هغه دې سړي د مخ نه معلوموي چې دا سړی تقوادار دی که نه دی پرهیزګار دی که نه حق پرست دی که نه دوی دا مخونه الله وران کړي په دې دروغو د لاسه او د دې بدعاتو د خرافاتو د بېدینۍ د لاسه او دا روایت صرف د شیعګانو په کتاب کې میلاویږي او د هغوی په کتاب کې هم سند څه دی کمزوری بعض خلک داسې وایي لکه نوم العالم عباده د عالم اوده کېده عبادت دی او دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره نه ده دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره نه ده حاصل دا دی ګوره د خوب نه هر سړی عبادت جوړولی شي هغه داسې ما په دې باندې ورځ خبره کړې وه ما ته ښکاري د امام نووي رحمه الله 40 النوویه شرحه چې مونږ کوله اولنی حدیث انما الاعمال بالنیات چې د دې نیت ډېر زور دی د عادت نه د عبادت جوړوي ګورې وده کېږو مونږ هسې وده کېږو خو که یو سړی په دې نیت وده شي چې سهار مانځه ته راپاڅم که یو سړی په دې نیت وده شي چې د تهجد له برابر شم یو سړی په دې نیت وده شي چې دا عبادت د ورځې په ښه طریقې سره وکړم دا عبادت دی یو سړی په دې وده کېږي چې سهار مزدورۍ له راپاڅم او چې سهار بیا ټیټ ریالونه او ډالرې وګټم نو دته به داسې اجر نه میلاوي ګوره نیت ښه ساتئ الله در پې اجر درکړي او وده کېږي خو تاسې هم وده کېږي نیت دا ساته چې د الله د بندګۍ دپاره وده کېږم چې بدن مې ښه شي مضبوط شي نو بندګي به وکړم ګوره ډوډۍ ما ورته خورو هسې هم خورو خو که په دې نیت وخورو چې د ډوډۍ دې لپاره خورو چې د الله بندګي په ښه طریقې سره وکړو نو الله به راله اجر راکړي او بیا داسې ډېر کارونه دي چې هغه ته هسې هم کې خو که نیت دې برابر کړو نو الله به درله په هغې څه درکړي اجر به درکړي والله اعلم دا ورو سوال کړی دی وی که زه چېرته قرآن کریم په موبایل کې ویم یا په یادو یې ویم او د مصحف نه یې ونه ویم نو دې سره اجر کمیږي الجواب دې کې ښایسته جواب دا دی ګوره موږ چاته دا نه وایو چې په تا لازم دی چې ته به د مصحف نه تلاوت کې یا لازم او غوره دا دی چې ته به په یادو تلاوت کې یا غوره دا دی چې ته د موبایل نه تلاوت کوه ښه نو بیا جواب څه دی جواب دا دی چې په کمې طریقې سره ستا په تلاوت کې خشوع ډېره راځي زړه ته د اطمینان او سکون میلاویږي او قرآن کریم کې سوچ او تدبر کولی شي هغه طریقې استعمالوه مقصد د قرآن تلاوت او په دې کې سوچ دی صرف تلاوت بغیر سوچ نم نه دی تلاوت سره د سوچه کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته دا قرآن الله نازل کړی دی دپاره دی چې دې په دې ایتونو کې دې سوچ وکړی شي افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها الله وی دا خلک ولې په دې قرآن کې سوچ نه کوي ولې دوی په زړونو باندې ټالې لګېدلي مقصد قرآن کې تدبر او سوچ کول دي که چېرته په یادو قرآن ویل په دې کې د ده یعنې سوچ او تدبر ډېري زړه کې خشوع راشي زړه ته سکون میلاویږي بیا دا غوره ده که چېرته وایي چې نه مصحف کې چې کله زه قرآن روالم او ویمې
نو دې سره زما زړه کې خشوع پیدا کېږي نو بیا دا غوره ده مقصد زما د خبرې څه دی چې کمې طریقې سره ستا په زړه کې خشوع راځي او قرآن کې سوچ او فکر کې هغه طریقې استعمالوه نو اوس د دې نه دا مسله راووته یو سړی دی موبایل کې ورسره قرآن دی او د موبایل نه وایي او زړه کې ښه برابر خشوع راځي او ښه تدبر او سوچ پکې کوي دې سره اجر خو نه کمیږي مقصد او دار و مدار ټول په دې باندې دی ګوره دار و مدار هغه په دې خبره دی چې ستا زړه کې خشوع راشي او ته د دې قرآن نه فایده واخلې که هغه ته په یاد وې که هغه ته مصحف نه وې او که هغه ته د موبایل نه وې خو چې ته د قرآن نه فایده واخلې بعض خلک دا تپوسونه ډېر کوي زموږ سره موبایل کې قرآن دی نو آیا دې کې چې زه تلاوت کوم که نه مصحف کې تلاوت کوم کم یو به غوره اجر یو شان دی تلاوت کوه چې زړه ته دې فایده ورسي دې قرآن باندې پوه شي که د موبایل نه یې تلاوت وکړو هم الله اجر درکوي که مصحف کې دې تلاوت وکړو هم الله اجر درکوي او که په یاد یې درته او تلاوت کې هم الله اجر درکوي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې زه په فیسبوک باندې او په انټرنیټ باندې اسلامي پاڼې او صفحې جوړوم او ګروپونه جوړوم او یوټیوب کې چینلې جوړوم هغې کې زه بیا د علماو بیانات دا نشر کوم او هغه تکرار یعنې یو بیان د یو ځینې رالم شوی بیا دلته ولګوم د بل ځینې روالم دلته ولګوم آیا دا صدقه جاریه کې راځي او که نه الجواب په انټرنیټ باندې دعوتي صفحې جوړول او چینلې جوړول دا د علم د خورولو یو لار ده او دا د دعوت یو لار ده د الله طرف ته علم خورول او د الله طرف ته دعوت ورکول دا دواړه کارونه په دې صدقه جاریه په دې مصطلح کې خو نه دي داخل خو اجر یې د هغې په شان دی اجر یې څنګه د هغې په شان دی ځکه چې ثواب یې روان وي ثواب څنګه چې صدقې جاریه ثواب روان دی دغه شان د دې ثواب هم روان وي په هغې دلیل دی لکه حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابوهریره رضی الله عنه موږ څو پیرې بیان کړی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث چې یو سړی مړ شي نو عمل یې ختم شي مګر درېونه علاوه الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له صدقه جاریه او هغه علم چې خلک ته فایده اخلي او دریم نیک عمله بچی چې در پر دعا غواړي نو علم ينتفع به کې دا خبره هم دنه داخله ده لازم نه چې ستا علم بخور شي لکه بعضو خلکو دا ذهن دی چې یعنی زه چې علم وکم او هغه خور کم دغه فایده ماته میلاوي دا خو صحیح چې دې کې شک نشتی چې دا لویه فایده ده خو که ته دغه اهل علم و علم خور کې الله تعالی به دې اجر درکوي ځکه چې ته اوس یو د یو عالم بیان دې راواغستو نشر دې کو چینل ستا دی صفحه ستا ده په هغې د خرچې کړي هغې دپاره دې منډې ویل او تا بیان نشر کو او زه بیان دلس الله یو سړي له هدایت ورکو ستا په کوم لاس دی الله تعالی اجر درکو څو پورې چې دا بیان چلېږي څو پورې چې دا علم روان دی هغه چا چې نشر کړی دی څوک چې بنیادي سړی دی هلته خو اجر میلاویږي دې کې خو شک نشتی خو دې کوم چې دا لار جوړه کړې ده ده ته هم اجر میلاویږي لکه یو حدیث کې دا راځي امام ابن ماجه راوړی ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته دا هغه حدیث نه واضح دی وی چې یو مؤمن مړ شي په ده پسې چې کوم حسنات رواني د مرګ نه بعد هم نیکیانې هغې کې دا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي موږ به صرف دا یو ذکر کو علما علمه ونشره چې علم یې زده کړی او نورو ته یې ښوولی دا خو صحیح شو دا خو هغه علم شو ونشره هغې څه معنی ده خور کړی
دې کې دې کس هم دننه راغی چې څوک د علماو دعوت مخکې نشر کوي کتابونه د هغوی نشر کوي بیانونه د هغوی نشر کوي هغوی ته لار اسانوي دا ټول پکې دننه رالو یو سړی دی یو مرکز یې جوړ کړو دعوت دپاره دا هم علم نشر کول دي ځکه چې ځای دې ورته لار دې ورته کولاو کړه د علم به بیان په دې طریقې سره نه وی کړی او دومره فایده به یې نه وی څومره چې د دې مرکز د لاسه شو ځکه چې هلته یو ځای جوړ شو خلکو ته پته ولګېده خلک راځي خرچه کېږي د علم نشر کول دي یو عالم له داسې مرسته کول د هغه سره مثال کې ټول کتابونه والي دا علم نشر کول دي ځکه چې دا کتابونه چې ته والي او دا عالم یې زده کوي یا دا طالب علم یې زده کوي او دی نشر کوي ستا پکې لاس دی الله توفیق نه بعد د یو عالم کفالت کول یو داعي کفالت کول یو سړی د الله دین طرف ته دعوت ورکوي او ته د هغه کفالت وکړي چې ته دعوت ورکوه او خرچه په ما دا په دې حدیث کې دننه راځي ځکه چې هغه عالم د دعوت ته د الله د توفیق نه بعد ستا د دې کړو د لاسه فارغه شوی دی ستا د دې منډې د لاسه فارغه شوی او دا سلسله دي د پوخانه په امت کې دا سلسله دي سره روانه ده چې امت کې خلک د دیندارو خلکو سره مرسته کوي وجه دا دی چې د دینداره دي دعوت ته او د دین ته صحیح فارغ دا د بېدینو خلکو سوچ دی د بېدینو یاره وایي دا مولیان وایي یاره وایي څومره پیسې به دوی ته راجمع شوي او څه به یې کړي او څه به یې نه کړي دا خبرې کوي سوال دا دی ته د دې عالم نه دا غواړي چې دې دین بیانوي او تا ته مسلې حل کوي او ستا فیصلې هم کوي او هر څه به کوي خو دی به ډوډۍ نه خوري د ده ولې بچي نشتي د ده شهوت نشتي دی بیماریږي نه دی ستړی کېږي نه د ده ضروریات نشتي ولې هر څه شتي نو دا د کوم ځای عقل دی چې مولوي صاحب به صرف ستا دپاره په جومات کې ناستي صرف به بیانونه کوي او دین به بیانوي او دعوتونه به کوي او منځونه به کوي او ستا دپاره به دعاګانې هم غواړي او زه ورسره څه مرسته نه کوم دا د کوم ځای عقل دی باز راشي علماو ته به وایي ماشاءالله بس دعوت او ستاسو جي محنت او ستاسو جي کوشش ډېر ښه روان دی او ډېرو خلکو ته هدایت ملو شو دا وشو دا وشو د دې نه بعد ستا زړه کې څه سوچ راغلی دی ته چې وې چې او دعوت ډېر ښه دی او پلانې کار ښه دی او هغه عالم ډېر محنت وکړو دی عالم محنت وکړو ده محنت وکړو سوال د ده نه دا هم کول غواړي دی چې دومره محنت کوي د دنیوي مسایل څنګه دي دغه طرف ته موږ نه ځو موږ صرف دې ځای پورې پکار دی چې او ماشاءالله بس اخوا دې پوه شه د ده مسلې پوه شه د کارونه پوه شه ما پاکستان کې یو مولوي صاحب لیدلی و ما سره ملاقات کړی ډېر تکړه عالم و او ډېر ګډوډ شوی و بیا یعنې هغه دعوت هغه طریقه او لار او هسې کمزوري شوي و بیا ما سره خپله خبره وکړه تفصیلي داسې حالات او داسې قصه نو هغه چې ما ته خپل حالات بیان کړو چیټ یې د جیب نه راوویستو دا ډاکټر زما بچو ته چیټ لیکلی دوایانو دې را سره پیسې نشتي نو لازم زه وایي هغه دنیوي منډې او هغه قصو ته راووتم د هغې د لاسه اثر زما په دعوت باندې به لازم پرېوسي خبرې مقصد دا دی علم نشر کول صرف دا نه دي چې ته به لوی عالم جوړېږي او درسونه او بیانونه به کوې او کتابونه به لیکي په هره طریقه چې علم نشر کولی شي نشر یې کړه که کتابونه اخلي او تقسیمه د علم نشر کول دي بیانونه خلکو ته په میموري کارډو کې اچول په موبایلو کې اچول د علم نشر کول دي په انټرنیټ باندې صفحې جوړول په یوټیوب کې چینلې جوړول د دې دپاره ځان له ویب سایټ جوړول د علم نشر کول دي د یو عالم کفالت کول د هغه سره مرسته کول د هغه سره منډه وهل دا علم نشر کول دي یو طالب علم کفالت کول چې په مدرسه کې یو علم کوي او ته یې ذمواري ووهلې چې ته خرچه په ما باندې دا علم نشر کول دي او داسې بیا ځه
ډېرې لارې دي الحمدلله مدرسه جوړول جامعه جوړول جومات جوړول دا ټول علم نشر کول دي نو دا ورور وایي چې دې دا صدقه جاریه یعنې دې اجر به موږ ته میلاوي صدقه جاریه په دې مصطلح کې خو دا خبره دننه نه راځي خو دې حدیث کې دا راځي فضیلت هم دقه صدقه جاریه په شان دی چې د انسان مړ شي اجر پسې اجر رواني د انسان په قبر کې پروت یو اجر رواني ها که څوک دا ووایي چې دا خو جي دی د یو ځینه دی بیان رالی او بل ځای کې لګوي نو موږ دا وایو چې علم ویم دی ته چې خلک د یو ځای نه نقل کوي بل ځای کې بیانوي که نه داسې نه دا علم دا سلسله چې را روانه ده لکه موږ د خپلو استادانو نه زده کړی هغوی د خپلو نه تابعین نه صحابه کرامو نه پیغمبر نه دا خو ټول نسخ دی لکه بعض دا ووایي یاره وایي خیر وی دومره علم یې نشته لکه یو علم باید دی ولې وی کتاب یې کتو هغه پلانې هغه مسلې وی د کتاب نه بیان کړي دې خبرې باره کې څه وایي وی دا مسلې ټولې د هغه پلاني کتاب نه بیان کړي څه وایي دې باره کې نو علم خو ټول په نقل باندې دی نقل او نسخ ته څه وایي چې دې د خېټې نه د 2021 ماډل نوی دین راوباسي بیا به تکړه علمي لکه اوس تاسو ته وایم یعنې سلفو به دا کار کو سفیان ثوري دا ویلي او سعید بن جبیر دا ویلي او پلاني دا یو سړی راپاسې ما ته مړه څه علم دی دی ټولې د هغوی خبرې بیانې نو علم دی ده که علم خو یې دی ته قرآن او حدیث بیانول په پوهه د سلف صالحین دې ورور ته موږ دا وایو چې انشاءالله الله به تعالی اجر درکوي او داسې اجر چې د مرګ نه بعد هم دا سلسله به تا پسې در روانې خو یو څو اهم نصیحتونه یو که چېرته د اهل بدعو بیانات ته پکې نشر کړو او د هغوی کتابونه دې نشر کړو نو بیا ګوره ته او چې ته پې خبرې چې دا ګمراهي ده او دا غلطه لار ده ته به دې ګناه کې هم شریکې بیا دا خبره ورسره هم یاده کوي بیان نشر کې حدیث نشر کې کتاب نشر کې اول به تحقیق کې دا علم څوک دی څوک نه دی څه بیاني څه نه بیاني دا کتاب چا لیکلی کومو علماو دا کتاب پاس کړی دی چې او دا صحیح دی دا حدیث د کوم ځای نه بیاني دې خبرو ته به ګورو دا اولنۍ خبره یاده ساته دویمه د علماو د بیاناتو سره بېهوده تصویران به نه لګوي لکه ما ته بعض کسان زما بیانونه راولېږي ستا د بیان سره دا تصویر دی لکه زه کوم ځای ته ورسم 4-5 پیرې ما په دې خبره نصیحت کړی دی او دا صرف زما د بیاناتو سره نه کي نورو علماو د بیاناتو سره هم دا چل کوي او زه بدګماني نه کوم خو بعض خلک داسې دي چې هغوی دا غواړي چې زموږ د دې چینل دا بیان ډېر وکتی شي او په دې دوی ته پیسې هم راځي دا لږ دي خوشتي دي سي په دې دوی ته پیسې هم میلاوي نو د هغې دپاره به یو داسې تصویر ولګوي چې د خلکو یعنی دې طرف ته زړه وشي او دا بیان وګوري پای کې که د زنانه تصویر ولګو که پای کې بېهوده تصویر ولګو او که هر څه ولګو د الله نه نه هېري دې خلکو ته موږ وایو د الله نه ویرېږئ ګورئ د الله نه ویرېږئ تصویران بېهوده تصویران د علماو د بیانونو سره لګول د دې نه علما بېزاره دي او ته ښه ټیټ ګناهګار یې او ته څه یې چې به اجر وګټم ته په تمه پروت یې د اجر او ودې ګټه څه ګناه ښه بل کار شروع شوی دی اوس لکه اوس زه بیان وکړم لکه عام نصیحت مې وکړو چې بعض مولیان په بیانونو کې دروغ وایي او دا نه ده پکار دا اوس عام نصیحت دی به راولګي د کوم مولا سره چې د طبیعت نه لګي زما تصویر به ولګي بیا به د هغه ولګي او د شیخ صاحب په پلاني باندې رد دا صرف خپل مارکیټ چلوي ما کله په هغه باندې شخصي رد کړی ما خو عام نصیحت کړی د الله نه یره پکار ده ولې د هغه عالم سره زما ذاتیات ذاتي دشمني جوړوي ها که چېرته ما د یو عالم نوم اخیستی خو جدا مسله ده خو ما خپل یو څو بیانونه ولیدو زه عام نصیحت وکړم هغه به د یو ملا سره لګولی چې د سره طبیعت نه لګي او په ده باندې ټیټ رد نو بیا زمونږ خلک هم دا نه ګوري چې دا خبره چې زما واوري دا د څنګه کړې ده نو بیا به د هغې نه بعد وګورو دا خو رد یې پرې کړی
د الله نه یره پکار ده د علماو بیانات د خپلو دنیوي فوایدو دپاره به نه استعمالوئ خو بعض څه کوي بعض پې خپله یعنې د زړه بړاس پې وباسي لکه اوس یو عالم به بیان کړی او د ده د یو کس سره طبیعت نه لګي او په هغه کې یو کمی دی نو دی به په یو داسې عنوان کېږي چې بلکل به هغه ته ټیټ برابر کړي سیده به یې کړي هغه ته او بیا به یې نشر کړي داسې نه دي کول پکار نو دا نصیحت یاد کوي ګورئ چې یو د اهل حقو بیانات قرآن او حدیث به نشر کړي دویم د علماو د بیاناتو سره به بېهوده تصویران د نورو مولیانو تصویران که هغه بدعتیان دي که هغه رسوب دي چې ده په درد وکړو هغه په درد وکړو دا ټول ناروا کارونه دي ځکه چې زما مقصد دغه نه دی ته څنګه خلکو ته دا خبر ظاهروي چې زما د ده دا مقصد و دا خو ته زما په خبرې باندې تحکم کوې یعنې زما نه خبر علي او ته خلکو ته دا کوې زما یو شان نصیحت دی ته بل طرف ته بوځې د دې خبرونو به ځان لرې ساتئ دریم نصیحت دا یاد کوي چې هغه څه به نشر کوې چې خلکو ته ضرورت ډېرې وخت مناسب خبرې نشر کوه چې خلکو ته صحیح ضرورت ډېرې الله به دا لوی اجر درکوي ټولو ته موږ دا وایو چې څومره دعوت نشر کولی شي نشر کوئ چې څومره نشر کولی شي الله به دا اجر درکوي په دې کې خپلې پیسې که لګي چینل ته کولاوي هغې دپاره پیسې لګي صفحه کولاوي هغې دپاره پیسې لګي چې څه کې او څومره پیسې لګې د دې په بدله کې به در الله ډېر څه درکوي د دې په بدله کې به در الله ډېر زیات څه درکوي خو دا خبرې یادې کړئ دا کمې چې ته ما وویل یو پوینټ ته مې ذهن لاړ یو کار به دا وکوئ که د هر عالم په نوم تاسو صفحه جوړوئ د هغه عالم سره د محبت د لاسه تا صفحه جوړه کړئ هېڅ خبره نه خو بیا به دا خبره ښه واضحه کې چې ګوره دا صفحه د فلاني شیخ صاحب مولوي صاحب مفتي صاحب ګوره رسمي نه ده ځکه چې بعضو علماو خبر یو او شکایت راته رسېدلی وي تا خو جواب کړی ما کله جواب کړی هغوی مونږ یو کس ته میسیج وکړو چې شیخ صاحب دې مسلې څه جواب دی هغه جواب راکړو نو هغه ته خو داسې ښکاره شو چې دا زه یم دا خو صفحه زما ده زما په نوم خو بېشماره صفحې او چینلې او هر څه روان هر ځای کې زه یم نه منلو خبره که چېرته د یو عالم په نوم صفحه یا چینل څه شی کولاو کې د دعوت دپاره نو ښه واضحه په صفحه ورسره هلته صفحه کې لیکلی کېږي چې دا خبره ته په بریکټ کې ورته ولیکي چې دا صفحه غیر رسمي ده غیر رسمي ده دا ورسره لازم دا وضاحت پکار دی چې په دې څوک دوکه نه شي اوس زما په نوم یو صفحه جوړه شوې یو کس ماته دغه راولېږو وایي دې صفحې ته وګوره دا ستا په نوم جوړه شوې چې زه ورننوتم پای کې د بریلیانو بیانونه نشر شوي دي وی ښایسته بیان ښه دې کس ما سره محبت دی خو دې د عقیدې نه خو نه دی خبر چې زما یو بیان دوی اورېدلي او پاڼه یې سټاټه کړې او د بریلیانو بیانات پکې نشر شوي بریلی د نن سبا هغه بیانونه ډېر نشر کېږي هغه داسې ژبه یې لږ نښلې غوندې کې اردو کې بیانونه کوي بیانونه یې ډېر مشهور شوي دي داسې په مزېداره کرسۍ ناستې او پټکۍ والې او ژبه یې لږ نښلي ثاقب حسین اوس داسې نوم یې دی تقریبا نو د هغه بیانات پکې نشر شوي ده سره خو زه د عقیدې اختلاف لرم سبا له خلک څه وایي وایي نه نه دا صحیح دي دا بیانونه ولې دا خو د پلاني په صفحه کې دا خو د هغه په چینل کې نو ګوره موږ د دې خبرو ذمهوار نه یو او نه د ذمهواري په سر الو نو دا نصیحت دی چې ښه واضحه وایه چې وروره ګوره دا زما جوړه شوي صفحه او چینل دی دا د دې پلاني رسمي نه دی والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې د قیام اللیل وخت کم یو دی د شپې لمانځه الجواب دا خو واضحه ده چې شپه د کم وخت نه شروع کېږي چې کله نور پرېوځي شپه شروع شو چې نور پرېوتو شپه شروع شو خو هغه قیام اللیل چې د هغې په باره کې د نصوص شرعیه راغلي دي او د هغې فضیلت بیان شوی دی
د هغې وخت د ماسخوتن د منځه نه بعد دی د سحر د راختو پورې لکه اوس الله پیغمبر ته ویلي دي یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا ای پیغمبره د شپې ودرېږه الله ته هغه پیغمبر بیا وضاحت کړی دی چې د ودرېدو ټیم کم یو دی نو حدیث کې داسې راځي او دا پکې ټول نه ښه واضح حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی عائشة رضی الله عنها وایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة پیغمبر صلی الله علیه وسلم بمونځ کو د ماسخوتن نه بعد او د سحر پورې د دې په دې منځ کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم 11 رکعته مونځ کو نو د دې نه واضح شوه چې قیام اللیل چې د کوم قیام پیغمبر ته امر شوی دی او د هغې باره کې فضایل راغلي دي د هغې وخت د کوم ځای نه شروع کېږي د ماسخوتن د منځه نه بعد که یو سړی چې دا خو قیام اللیل دی د شپې ودرېده او شپه خو د ماښام نه شروع کېږي مونږ وایو صحیح ده شپه د ماښام نه شروع کېږي خو دا قیام اللیل چې د هغې مبارک کې د شرعي نصوص راغلي دي پیغمبر په خپل کار سره او فعل سره د هغې وضاحت کړی دی چې هغه وخت د دې ځای نه شروع کېږي او بیا د صحابه کرامو او تابعینو د هغه وخت نه بیا د هغوی طریقه کار د ټولو هم دقه دی او غوره وخت دا دی شروع کېږي خو د ماسخوتن د منځه نه بعد غوره وخت هغه د نیمې شپې نه بعد چې نیمه شپه تېره شي د دې نه بعد بیا غوره وخت دی او بیا چې څومره سحر ته نږدې کېږي نو دا وخت څه دی غوره دی ولې الله د دنیا اسمان ته راکوزېږي د شپې په آخرنۍ درېیمه حصه کې د سحر مانځه ته چې د پېشمني دی وخت کې دا بیا ټول نه غوره وخت دی بیا دې نه چې کوم بره دی هغه بیا غوره دی هغه بیا غوره دی نیمې شپې نه بعد دا سلسله روانه نو جایز خو ماسخوتن د منځه نه بعد دا وخت شروع کېږي ماسخوتن د منځه نه بعد دا شروع کېږي د سحر د راختو پورې والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې وی ما ته یو کس ویلي چې د شپې مونځ چې کې نو 11 رکعات دي یا 12 دي په اولني رکعت کې به سوره اخلاص 12 پیرې وې بیا به ورو ورو د عدد او د شمار راکمې تر دې چې په آخرني رکعت کې به یو پر سوره اخلاص وې نو په دې باندې څه دلیل شته او دا خبره صحیح ده او که نه الجواب د تهجدو د منځه دا طریقه کومه چې د ورور بیان کړې ده او دته چا بیان کړې ده په یو ځای کې هم نه ده راغلې په دې باندې عمل کول بدعت دي شریعت کې دا دي ګوره لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې کله تپوس وشو چې د شپې د منځه طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل مثنی مثنی دوه رکعاته کوه بس دې طریقه ده دوه رکعاته کوه ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې 11 رکعاته لمونځ کوه دا غالبا طریقه وه کله ناکله به کې 14 کړی اوس که سړی و چې بلکل په سنت طریقه عمل کوم څنګه چې پیغمبر کړی دا خو دا طریقه ده 11 رکعاته کول که څوک د 11 نه زیات کوي یا کم کوي دم جایز دي څومره چې تا ته قرآن یاد دی څومره چې پکې وې د کم ځینې چې وې تا ته اجازت دی که آخرني صورتونه وې که د قرآن د منځ نه وې که قرآن پکې ختمې بس خلک د شپې تهجد داسې کوي اوچتو همتونو والا هغه داسې وکړي چې د تهجد شروع کړي نو قرآن پکې د سورة البقرې نه شروع کړي ورو ورو په کتره روان وي قرآن په تهجدو کې ختمو دا خو اعلی او ښکلې طریقه ده نو دا کومه طریقه چې د ورور تپوس کړی دی چې 12 یا 11 رکعات دي او په هر رکعت اولني رکعت کې به سوره اخلاص 12 پیرې وي بیا به کمې چې آخرین رکعت کې یو پیر پاتې شي دا په یو ځای کې هم نه راغلي په دې باندې عمل کول بدعت دی والله اعلم د ورور سوال کړی دی چې د مسواک د استعمالولو څومره مدت او وخت دی یعنی هفتې پورې استعمالولی شي که میاشت څومره استعمالولی شي الجواب شریعت په دې کې څه حد نه دی ایښودی چې هغې ته سړی واپس شي که شریعت دې کې څه حد ایښودی وی واضح و بیان شوی وی نو سړی به وایي چې نو جواب دا دی چې څو پورې ستا مسواک چې کوم تا سره دی د کم مقصد دپاره چې دی هغه کوي
او هغه کار پې کېږي استعمالوی مقصد څه دی صفایي لکه حدیث کې راځي مطهرة للفم پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوله پې پاکي چې خوله پې پاکېدا استعمالوی څومره چې مسواک تازه وي دومره پې خوله که پاکي زما خو داسې تجربه دی چې هفتې نه واړی او دویم هفتې ته نږدې کېده کې بیا به کیسه پاتې نه وي خو زمونږ د دې بعضو ځان له طریقه ده خصوصا ملک یو چوکه به ورسره پرته وي هغه د میاشتو میاشتې دا نقصان ته یې ګوره دا داړې او دا غاښونه دا وینې کوي او زخمي کوي او نقصان ورته رسوي ځکه چې هغه خو داسې مثال دی ته په لار روان یې لرګی دې رامات کړه خوله کې یې وهه دې کو دغه څه فرق دی مسواک تازه مسواک بیا ګوره مسواک دومره نرم نه چې هېڅ فایده یې نه هسې یو دوه ویښته پکې راوځي او دومره هم نه لکه زموږ د خلکو دا دومره مسواک به راغستی هغې کې نقصان صحیح هغه دننه د جامې د غاښونو ته نه ځي مسواک ښکلی منځنی سیز کې راله تازه په دې غاښونه هم ښکلي پاکېږي خونې هم مزېداري او نقصان بدل هم نه درکوي بیا دغه مسواکونه چې کمي ده چې زموږ په ملکونو کې د چاردام په ځای کې زوړني دا بس یو دغه یې جوړ کړی دی هر سړی په خوله کې وایي تاسو څه خبره شو دا دومره یعنې پکار دی چې یو سړی دومره خرچه کوي ځان له مسواک کوي او دا وایي مسواکونه دا نه منو خبره چې مسواکونه شي هلته میلاوي ښکلي مسواکونه میلاوي یو سړی چې د خیر کار کې ډېره ارادې ده چې د چاردام د ایجي کې ځوړن کړي دي همدې ته ووایه لکه خرچه وکړو د خلکو له راوړه ورېږ او په هغې به څومره خرچه راځي په مسواکونو مقصد د خبرې دا دی زه دا نه یم چې دا د ګناه کار دی ګوره ما دا نه دي ویل خو زه یم چې دې کې فایده نشته لکه د کومې خبرې دپاره چې موږ مسواک استعمالوو هغه فایده موږ ته نه میلاوي اودس ته چې سړی کښېني او مسواک خوله کې وایي دا هسې لرګی خوله کې وال نه دي شریعت چې دا خبره ښولې ده دې دپاره ښولې چې تا اودس کوې چې دا غاښونه دې ښکلي صفا شي که د دې غاښونو په دې منځ کې صحیح چې هغه راوځي نو چې دغه چوکه ورته تا نیولي او غاښونه پې ښه خراب کړي او هغه کې دې خیال کړی د خوله کې چې وایي هر څه دې خوله کې پاتې شي خو مسواک دې دپاره استعمالېږي چې غاښونو منځ کې صحیح هغه راوځي هغه چې استعمال کړي غاښونو منځ کې به دې ونښلي مات شي دننه نو دې دپاره شریعت کې صحت نشتی بیا دا خبره هم کمزوري چې دا به د یو لیش نه کم نه یو نه شریعت کې د استعمال حد بیان شوی دی او نه د اوږدوالي که څومره اوږد پکار دی مسواک چې په دې لاس کې مزېدار نیوی کېږي بس خبره ختمه شو چې تا ته پته چې دا مسواک چې کوم ما سره دی دا چې زه په دې ګوتو کې ونیسم صحیح نیوی کېږي خوله پې صحیح صفا کېږي بس اوس چې ته وړوکې غوندې کې مسواک ترې اخیستی دا ستا په ګوتو کې صحیح نه نیوی کېږي یا دومره مسواک ترې اخیستی دی د هغې هم صحیح نه والی کېږي نو دومره مسواک راواله چې تا ته پته چې دا زما په دې ګوتو کې صحیح راځي ښه د کوم څومره وخته پورې به استعمالې چې څومره وخته پورې د دې نه هغه فایده اخیستی کېږي د کمې دپاره چې شریعت دا موږ ته ښوولی دی ورسېدې والله اعلم ها د هغې نه بعد یو روز سوال کړی دی وایي زما اودس چاردام برابرو او بعض داسې خواږه شي نه مې وخوړو خوله مې وینځله او مانځه ته پاڅېده لمونځ مې وکړو نو دا مونځ صحیح دی او که نه الجواب مستحب طریقه دا ده چې څوک څه شی وخوري دې دا خوله کنګال کړي بیا د مانځه نه مخکې که غاښونو پورې سنښتي چې هغه صفا شي دا مستحب طریقه ده او ځکه خو شریعت ته مسواک ویلي دي یعنې ته شریعت کې دا مسله چې مانځه ته ودرېږه مسواک ووه
د اودس وخت کې مسواک ولي که د خوله کې صحیح چې هغه لرې شي خوله دې صفا شي خو که چېرته دا مسلمان دا خوله وینه انځي نو هېڅ پې نشته او مونځ یې ښه صحیح دی او په دې دلیل الحمدلله امام احمد یو حدیث راوړی د عبدالله ابن عباس وایي ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو په خپلو سترګو چې غوښه د ګډ غوښه یې وخوړه ثم صلى ولم يمضمض ولم يمس معا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مانځه ودرېدو مونځ یې وکړو او نه یې خوله کنګال کړې وه نه یې اوبو له لاس ورواړی داسې یو حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی دی انس بن مالک وایي ان النبي صلی الله علیه وسلم شرب لبنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې پیر پی وسکړو فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى نو نه یې خوله کنګال کړه نه یې چاردام وکړو او مونځ یې وکړو نو ځکه علما د دې حدیث لاندې لیکي چې د دې نه دا واضحه شوه چې خوله کنګالول د هغه څه نه بعد چې په هغې کې غوړوالی لکه پی یا داسې نور دا واجب نه دي بلکې اختیاري دي واجب نه دي څه دي اختیاري دي ښکلې طریقه ده که یو سړی زه خوله کنګالوم کنګالې که خو که کنګالې نه کړه او مونځ یې وکړو نو مونځ یې څه دی مونځ یې صحیح دی والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې زه په خوشبویانو باندې ډېر مین یم خوشبو کومه چې په کپړو باندې لګوي چې دې ته عطر هم ویلی کېږي په عربۍ کې نو زه پکې قیمتي عطر او خوشبویانې اخلم نو بعض خلک ما ته دا وایي چې راته اسراف کې نو دا اسراف دی او که نه الجواب خوشبو او دا عطورات دا د دنیا په دې ښایست کې یو ښایست دی او د دنیا په دې فایدو کې یو ښایسته فایده ده د سړي ژوند پې ښایسته کېږي سړي وخت پې ښکلی پاس کېږي بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ګوره حدیث کې راځي امام نسایي راوړی چې ستاسو په دې دنیا کې زما دا خوشبویانې ډېرې خوښې دي ستاسو په دې دنیا کې زما دا خوشبو ډېره خوښه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دومره خوشبو به هغه استعمالوله او د هغه د بدن نه باسې هم خوشبو تله چې په کومه لار به لاړ او بیا په څوک ګرځېدو نو هغه ته پته لګېده چې پیغمبر په دې لار ته دی صحابه کرامو بیا دا طریقه عبدالله بن عباس رضی الله عنه مبارک راځي وایي هغه به ډېر قیمتي خوشبو استعمالوله تر دې چې خلک به په لاره تیر شو او دغه خوشبو د بین به پې ولګېدو دغه عطر د بین به پې ولګېدو وایي په دې ځای باندې ابن عباس تللی ځکه چې داسې قیمتي خوشبو هم هغه استعمالوي نو د دې استعمال دا خو ښکلې طریقه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی خوښ شی دی په دنیا کې ځکه یو حدیث کې وایي چې څوک دله خوشبو درکوي نو مه یې رد کوه هدیه کې دله څوک خوشبو درکوي نه به یې رد کړي ښه خوشبویانې ټول خو یو شان نه دي که نه نه ټول یو شان دي اوس دې جومات نه بهر په 2 ریاله شیشه خرڅېږي او په دوکان کې به 500 خرڅېږي څه خیال یو شی دی که نه نه دی فرق څه دی هغې وخت به ډېري بین به مزېداري نو دې کې اسراف خو رانغی دې کې اسراف راغی زه دا غواړم چې زه قیمتي عطر استعمال کړم ولې لکه قیمتي استعمالې چې زما نه دا بین ډېر مزېدار ځي د خوشبو ده او ډېرې ورځي نو اوس دې دپاره خو لازم قیمتي ویلي که نه په ارزانو کې دا کېږي عباس عطر خرڅي ده په دې ګاډو کې او د لارو کوڅو کې چې خرڅوي که نه یو کس خرڅول یمنی و زه ورته ودرېدم ما په څو دي وایي ډسکاونټ پې لګېدلی ما په څو دي 15 ریاله ما خوشبو وایي که 2 ورځې لاړه ما ته بیا ووایه ما تا به زه کوم ځای ګورم او دا د منلو خبره ده چې په 15 ریاله به زه خوشبو ولم دا به 48 ګنټې ما ته د کوم ځای خبرې کوه مه ګوره دروغ مه وایه چاته یو شی خرڅې وایي دا به 15 دی بس دې کې ډسکاونټ دی او دا ګرانو او دا چې موږ ختمو او دا چې 48 ګنټې او دا چې 24 ګنټې دا قصې ټولې پرې دروغ دي صرف دا وایه وروره دا خوشبو دی چیکې که وایله
بس ختم شو خبره. ارزان او ګران کې خو فرق دی که نه. نو چې بیا زه ګران علم نو دې کې اسراف راغی؟ نه. خو د یو څو خبرو به کې خیال ساتي. یوه دا نه چې د قیمتي خوشبو دپاره ته پیسې قرضې او په ځان باندې بوج ډېرې او ځان په تکلیف کې اچې، دا به نه کې. که داسې وي نو بیا نه. دویمه د فخر او تکبر په نیت کې علي چې زه پې غټ ښکاره شم، بیا خو ناروا دي. درېیمه بغیر د حاجت نه لکه اوس یو سړی دی درې څلور شیشې تر اوسه پراته دي ښه قیمتي او دی نور هم راوړي او بیا نور هم راوړي او نور بعضو سره المارۍ نه پوره ډکې پرتې و دا اسراف دی. دا اوس اسراف دی ځکه چې بغیر د حاجت نه راوړي. پوه شوې په دې خبره کې؟ زه تاسو ته یو قیمتي فایده ذکر کوم. ګورئ ها، دا فایده صرف زده کړئ، دا ګټه خبره ده. یو اسراف په عباداتو کې دی او یو اسراف په عاداتو کې دی. په عباداتو کې اسراف دا نسبي نه دی، ټول دپاره یو شان دی. لکه مثال درې درکړم بیا به پوه شي. و چې موږ چاردام کوو، اندام څو پیرې انځلی شو؟ 3 پیرې. د 3 نه زیات حدیث کې راځي فقط اساء وتعدى وظلم، ظلم وکړو زیاتې وکړو. دا د غریب ده او د مالدار دواړو دپاره یو شان دي که نه؟ یو شان. عبادت کې نسبي خبره نشته، ټول دپاره یو شان دي. عاداتو کې اسراف دا امر نسبي دی. سړی به امر نسبي څه ته وایي؟ عاداتو کې. عاداتو کې اسراف دا به خلکو ته ګوري. د یو نیم سړي دپاره دا کار اسراف کیدی شي او د یو نیم سړي دپاره نشي کیدی. نو ځکه په عاداتو کې به ډایرکټ د اسراف فتوه نه ورکوي. ګورې بعض علاقو کې یو کار اسراف دی او په بعضو علاقو کې اسراف نه دی. علاقې پورې هم فرق وي. ګورئ سړي پورې فرق وي، علاقې پورې فرق وي، وخت پورې هم فرق وي. نو دا یو فایده ده کې دا داسې علمي فایده ده که نه چې د زده کړه ډېرې مسلې به حل شي. په عاداتو کې اسراف ټول یو شان نه دي. اوس مثال کې زه غریب یم ته مالدار یم، زه غریب یم ته مالدار یم، موږ په عاداتو کې بلکل یو شان یو. کوم شی چې زما دپاره اسراف وي هغه به د ده دپاره وي لازم؟ نه. کوم شی چې د ده دپاره اسراف وي هغه به لازم زما دپاره وي؟ نه. فرق به وي ځکه چې هلته د سره مال ډېر دی او ما سره مال لږ دی. کیدی شي چې زمونږ په علاقو کې یو کار داسې چې هغه اسراف کې نه راځي، سعودي عرب کې هغه په څه کې راځي؟ اسراف کې راځي. یا دلته اسراف کې نه راځي او هلته اسراف کې راځي. نو دې خبرې ته به سوچ کوئ، بیا به د هغې نه باید فتوا ورکوې. نو خوشبویانې استعمالول قیمتي چې د هغه 3 خبرې پکې نه وي کومې چې ما ذکر کړې، نو بیا اسراف پکې نشتی. اسراف پکې نشتی. غوږو ته کولاو کوي. بعض هغه 2 روپو والا شیشه هم نه لري او دا د خلو بینه او غریبي ده او پلانې شه. ګوره په خوشبو سره سړی ښایسته ښکاري. تاسو به تجربه کړي، ته په لارې داسې روان او تا د مخکې یو کس تللی دی او ډېره ښکلې خوشبو یې لګولې وه او په دې لاره هغه خوشبو شتي. ستا ذهن که به داسې راځي چې ته ډېر ښایسته انسان په دې لاره تېر شوی دی که نه داسې نه؟ که دا سړی تا لیدلی نه دی صرف د څه د لاسه؟ خوشبو د لاسه. نو خوشبو استعمالول دا زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. بعضو سلفو به څه چل کوو صحابه کرامو، هغوی چې کور نه بهر ته وتو په دې لاسونو به یې هم خوشبو ولګوله داسې مزېداره. ولې؟ وایي خلک را سره میلاوېږي، سړي سره لاس میلاوی چې لاس نه خو د خوشبو وځي که نه، بیا به د هغه د لاس نه خوشبو وځي مزېداره. دومره خیال به هغوی ساتو د خوشبو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ویښتو کې هم خوشبو لګوله، په ویښتو کې. او چې کله به وفد راتلو، بهر نه به څوک مېلمانه راتلو، بیا به قیمتي خوشبو لګوله. دې دپاره چې د مخامخ انسان ته پته ولګي چې بھئی اسلام نوم د پاکوالی دی، د طهارت دی، د خوشبو دی. لکه بعض کسان چې دلته دا چې نه یې لګي د یو عالم سره او د یو داعي سره او هغه ښایسته عطر استعمال کړي، په ده باندې بینولې دا وي
لګی به نه وي مال دی مال را روان دی خانو د حق پرستۍ نښه څه ده دی خو تا باطل پرست کو ځکه چې خوشبو استعمال کړي نو حق پرستي دوی ته چې سړی به بد حل ګرځي دی وایي عجزه دی دا عجزي ده خلک په ځان پورې خندول عجزي ده که ځان شرمول دي ځان شرمول دي بعض کسان زه وینم په جومات کې ولاړي ورب الکعبه ما په خپلو سترګو لیدلي د خولو د لاسې هغه سپینې کرښې جامو کې وتې والله ته ولاړې ایا په دې جامو کې ته د خپل منیجر سره میلاویږي ته په دې جامو کې کلي ته چې په چوټۍ ځي دې جامو کې ولاړ شي غم خادۍ له به ته په دې جامو کې لاړ شي راغلی جومات ته په دغه جامو کې درس له په هغې کې راځي دا څه طریقه شو ښه ښکلې خوشبویانې استعمالوئ ښه د صفایي خیال ساتئ لکه یو حدیث کې راځي چې صفایي څومره ایمان دی نیم ایمان دی نیم ایمان دی اخرنی سوال به والو دا یو روز سوال کړی دی وایي زه د دوایانو په سټور کې کار کوم نو کله ناکله په ما پسې کسان راشي چې هغوی انشورنس کړی نو دوی زما نه دومره دوایانې والي هغه پرچه کې لیکلي چې ما ته یقیني پته ده چې دا دوایانې د حاجت نه زیاتې دي او دی بیا د دوایانې بهر خرڅوي نو په ما باندې څه ګناه شتي او که نه زه چې دا دوایانې دله ورکوم الجواب مریض له څومره دوایي پکار ده څومره نه ده پکار دې کې به چا ته واپس کېږي ډاکټر ته که سټور والا ته ډاکټر ته اول خدا خبره یاده کړي چې ډاکټر دوایي ولیکله چې دله دا ورکه دله دا ورکه دله دا ورکه د سټور والا کار صرف دا دی چې دغه دوایي ورکړي اگر کله ده په ګمان کې دا راځي چې دی دا بهر خرڅوي تر د حاجت نه زیاتې دي دی په دې نه ګناهګارېږي ځکه چې هلته د ذمهواري دا دی چې ډاکټر څه لیکلي هغه به ورکوي او ډاکټر دغه لیکلي دي ډاکټر دغه لیکلي دي که چېرته ډاکټر زیاتې کړی که چېرته ډاکټر زیاتې کړی او ده ته یې لیکي په قص او ده ورته ویلي چې ما ته یې ولیکه زه بیا خرڅوم او زه غریب یم او زه تجارت کوم نو بیا د دواړه په ګناه کې شریک دي خو سټور والا ته ګناه نشتی دا خبر ټولو ته کوم ټول یاد کړي ډاکټران دي او که عوام دي وایي دا چې انشورنس دی ما وایي پیسې ورکړي دي انشورنس سره هم دوکه کول ګورې ناروا دي د انشورنس د کمپنۍ سره دوکه کول حرام دي دا بعض وایي زما کارډ والا لاړ شه اورېدلي هم دي که نه هم دي اورېدلي ولې دا جایز دي زما کارډ والا لاړ شه جایز دي حرام دي من غشنا فلیس منا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څوک موږ له دوکه راکړي دی به موږ کې نه دی ها سټور والا په دې ځای کې ګناهګارېدی شي چې دی ورته مثال کې ډاکټر ورته دوایانې لیکلي دي او دی ورته ووایي دا بیمار چې دا دوایانې ټولې مه راکوه د دې دوایانو په ځای ماله بل څه راکړه او بیا زه ځان له خرڅ کړم مثبتې فایده والا مو دا دی ګناهګار دی ځکه چې د ذمهواري دا نه ده د ذمهواري صرف دغه و چې ده دغه څه ورکړی و چې څه لیکلی شوي دي بس د هغې نه اخوا نور څه به نه ورکوي او کوم خلک چې دا دوایانې الي او بیا خرڅوي کوم خلک چې دا دوایانې الي او بیا خرڅوي نو دا دوه قسمه دي یو سړی دی هغه ته د دوایي ضرورت دی او ډاکټر هغه ته دوایي ولیکله او د ده ورته ضرورت دی ده چې دا دوایي واغسته نو د ده په ملکیت کې راله که رانله د ده شوه که نه شوه شوه اوس که د دې نه بعد دی دا بل چا له ورکوي نو دا خو د ده ملکیت دی ورکوي دي که نه خو دا پکې شرط دی چې د دې د لاسه به زیاته دوایي نه رالي دا مقصد ده څومره چې د ضرورت دی خو بل له یې ورکړه ورکوي د هېڅ خبره نه او که چېرته په دروغ ویلي په دوکو دړکو د دوایانې ډېرې راځي او بیا خرڅوي نو بیا دی حرام کار کوي ناروا کار کوي او غلا کوي دا مال مغصوب دی دا مال مسروق دی او د باندې لازم دی چې دا مال واپس کی تامین کمپنۍ ته او که ورسره نه وي بیا د هغې قیمت ته واپس کی حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی علی الید ما اخذت حتی تؤدي
چې سړي واغېستو په غلا سره په غصب سره په هر ناروا طریقې سره هغه بیا واپس ورکړي. په دې باندې به اکتفا وکړو، باقي سوالونه به انشاءالله روان درس ته پرېږدو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.